دغه خبرې په یاده اداره کې د جوړ شوي سیمینار په پای کې له رسنیو سره وشوې. د مسؤلینو په خبره چې یاده اداره د ټولو تقنیني او مراحل اجرا سندونو او د مشرتابه له فرمانونو څخه نظارت کوي ترڅو په ټولو اداراتو کې ورځني کارونه په اصولي او قانوني ډول ترسره شي. نو هدف مو دا و چې کوم قانون چې موږ خوان توشیح شوی منظور شوی دی هغه د خپل ملګري چې په دې قانون باندې کار کوي هغه په دې قانون په هر ماده باندې پوه کړو هغې هم په قانون باندې پوه کړو هم د هغې تطبیق باندې هم موږ پوه کړو درس ورته ورکړي دا قانون دا دی او تطبیق یې دا طریقه ده. دا شان سیمینارونه د موږ د مامورینو لپاره د موږ لپاره ډېر مفید دي او د موږ ډېر مشکلات حل کولی شي او موږ ته په دې باندې د مخکې خدمت کولو ډېر اسان سهولتونه برابرېدلی شي. د سیمینار ګډونوال وایي چې دوی پخوا هم د خپلو عمراو فرمانونه پلي کړي او د دې سیمینار په مټ به نور هم وتوانیږي چې خپل کارونه په ښه ډول ترسره او د امیر المؤمنین فرمانونه په ځان او اړونده ادارو تطبیق کړي. له هغو خلکو چې د موږ د سیمینار لپاره راغلي له هغو چې ډېر مننه او غوښتنه مو هم دا د بار چې داسې سیمینارونه موږ ته راکړی شي چې هغه مغلق شیان په قانون کې هغه به موږ ته وښیي. د یادونې وړ ده چې د یادې ادارې کارکوونکي وخت په وخت له اداراتو د لیدنې پر مهال د امیر المؤمنین فرمانونه تعقیب او نظارت ورڅخه کوي.